أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه حالات بیانول چې رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم په قهر سو او د کعب په وجلو سره امر وکړي. بجیر رضی الله تعالی عنه دوهم وار بیا خپل ورور کعب ته لیک ولېږي چې ورته لیکلی و: زما د لیک پر رسیدلو سره فورا باید مدینه منورې ته مسلمان راسي، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس له اسلام هغه د مخنی ګناهونه ټول معافوي، کنن وزن مړ وبوله. کعب هم مسلمان سو او مخ پر مدینه منوره رهیسو. کم وخت چې مدینه منورې ته ورسېدی، خپل اوښه د مسجد په دروازه کې چوکي او د مسجد ته ورننوتی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرام سره ناست و. کعب وای: رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم می په هغه اوصاف سره وپیژندی کم چې د علیه الصلاۃ والسلام په باره کې می اوریدلی و. کنه تر دغه د مخه می رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ولیدلی. نو وای د خلقو په مابین کې ورتیر سوم او سلام می ورته وای. ورته و می وای: یا رسول الله، تا ته می پناه راوړې ده، امان غواړم. آیا وکعب ته چې توبه کوونکی او مسلمان راسي امان ورکوي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: هو، تا ته امان دی. بیا نو کعب هغه خپل مشهوره قصیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مدح او صفت کې ده وویل، چې هغه قصیده د بانت سعاد یا قصیده برده په نامه سره یادېږي. د هغې قصیده اول بیت داسې دی: بانت سعاد فقلب اليوم متبول متیم اثرها لم يفد مقبول. ډیر اعلی او خوندور بیتونه دي چې دغه قصیده په ویلو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل اغوسته برده چې چپنی یا پټوته ویل کیږي و دغه کعب ته په انعام کې ورکړه. او بیا په ورسته کې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه دغه برده د کعب څخه په 10,000 درهمه وغوښته. خو کعب ویل: د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لباس زما تر خپل ځان ما سیوا پر بل چا نه دی پیرزو. بیا چې کعب رضی الله تعالی عنه وفات سو، دغه برده معاویه رضی الله تعالی عنه د کعب د کورنۍ څخه په 10,000 درهمه رانیول او دغه برده تر ډیره زمانه پورې د یو خلیفہ څخه وبل ته په میراث پاتې کېده. اوس هم ویل کیږي چې هغه برده د ترکیه په موزیم کې پراته ده. څنګه چې کعب رضی الله تعالی عنه د قصیده په ویلو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم برده په انعام وګټل، نو د قصیده نوم یې هم قصیده برده سو. او دغه برده د جنسیت قیمت دون نو چې په 10 یا 10,000 درهمه ارزه ده، بلکې هغه تبرک دغه برده و دغه درجه ته ورسول چې د وخت د خلیفہ سره به ساتل کېده. اوس به بیرته هغه خپل قصې ته ولاړسم. موږ د تبوک غزا یادول. د تبوک غزا د هجرت د 9 کال د رجب په میاشت کې و. څنګه چې د مکه مکرمه فتح د حق او باطل په مابین کې یو فاصله او جلا کونکي غزا و. پس له دغه فتح څخه وعربو ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر رسالت او نبوت کې هیڅ شک نه سپاته. نو ځکه د وخت حالاتو په تماما معنا سره فرق او تغییر وکړي. خلق د الله جل جلاله و دین ته په ډلو ډلو داخلي ده چې دغه ډلو بیان به ان شاء الله د وفود یا ډلو په فصل کې په تفصیل سره درته بیان کوم.
او دغه په ډلو ډلو و اسلام ته داخليده به تا ته د مسلمانانو د هغه شمیر او عدد څخه در معلوم سي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یې په حجۃ الوداع کې اشتراک کړی وو. اوس چې د مسلمانانو داخلي ستړیاوي پای ته ورسېدې او مسلمانان د دې لپاره فارغ شوه چې د الله جل جلاله د دین احکام او قوانین زده کړي او د اسلام د لپاره دعوت نشر کړي، مګر بیا هم په دغه وختو کې هلته یو قوت موجود وو چې بل کم سبب او دلیل یې پر مسلمانانو تعارض او تیری کاوه، چې هغه د روم قوت وو چې په هغه وختو کې د مځکې د مخ هغه لوی عسکري قوت بلل کېدی. لکه څنګه چې موږ په پخوا کې درته وویل چې د روم د تعرض او تجاوز شروع د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قاصد حارث ابن عمیر الازدی رضی الله تعالی عنه په وجلو سره وسوه. کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رساله د بصرا و عامر ته وروه او په لار کې د شرحبیل ابن عمرو الغسانی د طرفه شهید کړسو، او تر هغه وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه مسلمان قاصد د بدله او انتقام اخیستلو د پاره د زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه په مشرۍ یو لشکر و مؤته ته ولېږي، او هلته په مؤته کې د روم د لشکر سره لوی او شدید جنگ وسو. خو بیا هم اسلامي لشکر خپل بدله او انتقام د هغه ظالمانو څخه لکه څنګه چې لازمه و نه واخیسته، مګر بیا هم دغه جنگ د لری او نږدې عربو په زړه کې ډیر مهم تاثیر پرېښاوه، او د روم پاچا قیصر د مؤته د جنگ هغه لوی تاثیر چې د مسلمانانو د مصلحت او شهرت لپاره پرېښاوه نه د فکر استی او نه هراوه. دوی بیرېدی چې پس له دغه جنگ به د ډیرو عربي قبیلو په دماغ کې دا فکرونه پیدا سي چې د روم څخه خپل استقلال لاس ته راوړي او د مسلمانانو سره به صلح وکړي، او دغه د مسلمانانو قوت یو خطر وو چې قدم پر قدم د روم و حدود ته ورنږدې کېدی، او د روم د مملکت هغه حدود چې د شام په طرف کې و او د عربو په همسایتوب کې پراته و تهدیدول. نو قیصر پر ځان دا لازم وبلل چې د مسلمانانو قوت د مخه تر دې چې د ولي او عظیم خطر په شکل میدان ته راووزي او بیا یې هیڅ چاره نه کیږي د بین یوسي، او د مخه تر دې باید مسلمانان ختم او فیصله کم چې په نورو عربي منطقو کې زما پر ضد انقلابونه او شورشونه پیښیږي. د دغه مصلحتو او ګټو په سبب د مؤته د جنگ یو کال نو تیر سوی چې قیصر د مسلمانانو د جنگ د پاره د لشکر په جوړولو شروع وکړ. دغه لشکر یې د رومیانو او هغه عربي قبیلو څخه سره یو ځای کاوه چې د قیصر تابع وي، لکه غسان او داسې نوري قبیله. قیصر د مسلمانانو سره د یو فیصله کوونکی او خونړي جنگ د پاره تیاری او آمادګي نیسي. دغه خبرونه و مدینه منوره ته ورسېده چې روم د مسلمانانو پر ضد د یوې خونړۍ جګړې د پاره ځانونه تیاروي. دغه خبرو په اوریدلو مسلمانان په هر لحظه کې د روم د حمله څخه په بیره کې و، حتی چې مسلمانانو به یو غیر عادي ژغ او आवाज واوریدي، دا به ګمان سو چې د رومیانو لشکر را ورسېدي. د مسلمانانو دغه حالت په هغه کیفیت کې ش معلومیږي چې حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ته پیښ شو، چې هغه قصه داسې و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ازواج مطهرات چې ولید چې ټول مسلمانان ماړه او هوساس و، نو دوی فکر وکړي چې شای زموږ د شژوند لپاره هم وسایل او اسباب پیدا سي. نو د دوی د جملې څخه ځینو ازواج مطهرات د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره خبري وکړي او ځینې وی غوښتل چې زموږ د شژوند لپاره هم پراخه نفقه او وسایل را برابر کړي، چې موږ هم د نور مسلمانانو پر قسم هوسا ژوند وکړو. پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خبره درنسوه او قسم یې یاد کړي چې تر یوې میاشتې پورې به د هیڅ زوجې کور ته نه ورځم.
نو مسجد ته نږدې په یوه بالاخانه کې اوسېدی. اصحاب کرام د دغه حالت څخه مضطرب او وارخطا سو. دوی د واقعې په حقیقت نه و خبر، نو یې په شروع او ابتدا کې دا خیال سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل ازواج مطهرات ټول طلاق کړي دي. دا قصه اوږده قصه ده، خو اوس د دغه قصې د بیانولو څخه زما مقصد دا دی چې مسلمانان د روم د راتګ او حملې څخه څونه او په کومه اندازه پریشان وو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې دغه قصې روایت کوي وای ما یو انصاری ملګری درلودی، کوم وخت چې بزه د وقار په سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مجلس څخه غائب شوم، دغه انصاری به هلته حاضر وو او بیا چې بزه راغلم د هغه مجلس په واقعاتو به خبرولم، او کبدی غائب سو بیا به ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مجلس حالات ورته بیانول، او موږ دواړه د مدینه منورې د عوالی په منطقه کې اوسېدلو او په نوبت سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مجلس ته ورتلو. په دغه وختو کې موږ د غسان په پاچا سره بیرول سوي وو چې پر موږ مسلمانانو حمله کوي. نو خود زموږ مسلمانانو زړونه په تشویش ډک وو چې نابو برمي هغه انصاری ملګری دروازه را وټکول، په تلوار او وارخطایي راته وویل خلاصکه خلاصکه. ما ویل غسان راغله؟ ملګری مې ویل بلکې تر دې مهمه پیښه ده، خو چې خبر یې راته ووایه هغه دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبر وو چې د خپل ازواجو مطهراتو څخه جلا شوی. تر دغه ځای پورې مې د دغه قصې څخه مقصد دا وو چې مسلمانان په دغه اندازه د روم او غسان د حملې څخه په تشویش کې و چې د وارخطایي هر خبره به پیښه شوه. د دوی په فکر کې د روم او غسان حمله ورګرځیده. او د امام بخاری رحمه الله په روایت کې د قصې د دغه ځای الفاظ داسې روایتېږي چې عمر رضی الله تعالی عنہ وایي موږ ته ویل سوي وای چې غسان د مسلمانانو د جنگ د پاره چوټي په پښه کړی دي، یعنی را رهي سوي دي. او زما ملګری د نوبت په ورځ د مسجد نبوي څخه ماخستان راغلی او زما د کور دروازه په ډیر شدت راوټکول او ویل آیا دی بددي؟ زه په وارخطایي ورته راووتم چې څه پیښه ده. ملګری مې راته وویل ډیره لو خبره پیښه ده. ما ویل آیا غسان راغله؟ دا ویل یا تر هغه هم لو او اوږده خبره ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل ښځې طلاق کړي دي. نو دغه واقعه او قصه پر دې دلالت کوي چې مسلمانان د روم د جنگ او حملې څخه په تشویشي او خطرناک حالت او موقف کې و. پر دې سربېره هغه شی چې د روم او غسان د حملې تاکید کاوه هغه کار وو چې د مدینه منورې منافقانو دغه خبر په اوریدلو سره وکړي. که څه هم منافقانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کامیابی یوازې د جنگ په میدان کې نه بلکې د ژوند په هر مسئله کې په خپل سترګو سره لیدلې و او دا ورته معلومه و چې د مځکې پر مخ داسې قدرت نشته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو په مخ کې دي ثبات او مقاومت وکړي، بلکې هر شی او هر قدرت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لار کې دریږي هغه په خپل ویل کېږي. پر دغه ټول سربېره بیا هم دغه منافقان په دې امید و چې هغه د دوی د زړه پټ مقصدونه دي حاصل شي. او اوس چې دا امید پیدا سو چې د روم په واسطه به د دوی د زړه غوښتنې زر سرته ورسیږي، نو یې د خپل د سیسو او مؤامرو د پاره یو ځالګي هم جوړ کړ چې دغه ځالګي په ظاهره د مسجد په نامه او شکل سره جوړ کړ چې هغه مسجد ضرار دی. دوی دغه مسجد د چی شي د پاره جوړ کړي؟ د خپل کفر د تقویت، د مسلمانانو د تفرقه او د هغو کسانو د اجتماع او ټولونو د پاره جوړ کړي چې د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره جنگیږي. او بیا نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه وغوښته چې تبه په دغه مسجد کې د تبرک د پاره المنځ وکړي. خو د دوی اصلي مقصد دا و چې مسلمانان خطا باسي او د دوی په هغه مقصد نسی پو چې دوی
دغه مسجد د هغه د پاره جوړ کړی دی چې هغه د مسلمانانو پر ضد د سیسه او مؤامره وي او مسلمانان وهغه شته نسی متوجه چې دغه مسجد ته واردېږي او ځنې صادریږي چې په ظاهر به نوم د مسجد وي او په حقیقت کې به د مدینه منورې د منافقینو او د اسلام د هغه دشمنانو د پاره ځالګي وي چې تر مدینه منورې د باندې په شام کې اوسېږي لکه ابو عامر الفاسق. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې زه خو اوس د تبوک د غزا د پاره په آمادګي مشغوله یم خو چې بیا د تبوک څخه راسم بیا به سره ګورم. نو د منافقانو دغه دسیسه هم نسوه کامیابه بلکې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس له هغه څخه چې د تبوک د غزا څخه راغلی په عوض د دې چې په دغه مسجد کې لمونځ وکړي هغه وسوځاوه او ونړاوه. ورونو څرنګه چې د ابو عامر الفاسق نوم یو وار د احد په غزا کې ذکر شوی دی او بیا اوس یاد سو نو د پاره د دې چې دغه فاسق و پیژندل سي د هغه مختصره سوانح او دغه مسجد اقتدار په جوړېدلو کې به د رول او اهمیت درته بیان کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکه مکرمه څخه مدینه منورې ته هجرت وکړي هلته تر مدینه منورې د باندې د بني عمرو ابن عوف په کلی کې واړول او هلته یو مسجد جوړ کړي چې د قباء د مسجد په نامه سره مشهور دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په ورسته کې اکثره د شنبه په ورځ د مدینه منورې څخه ودغه مسجد ته ورتلی او هلته به 2 رکعات المنځ کاوه. دغه مسجد او په هغه کې د المنځ کولو ډېر فضائل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیان کړی دي. ځینو منافقینو غوښته چې دغه مسجد پر ضد او نږدې و دغه مسجد ته یو بل بنا یا تعمیر د مسجد په نامه جوړ کړي او دغه مسجد خلق سره جلا او متفرق کړي خو په حقیقت کې دغه ناپاک عمل اصلي محرک او سبب یو سړی وو چې ابو عامر الراهب ورته ویل کېده. ابو عامر الراهب څوک د خزرج د قبيله یو نفر وو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت د مخ نصرانی سوی وو او د نصاراو د راهبانو یا عابدانو ژوند اختیار کړی وو. د مدینه منورې د شاوخوا خلق خاصتا د اوس او خزرج د قبيلو خلق د دو زهد او فقیری ته عقیده درلوده او د دې ډیر زیات عزت تعظیم او احترام کاوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر بختور او مبارک قدوم یا ورتګ ورسته چې په مدینه منوره کې د علم او ایمان لمر راوختی او د اسلام په نور سره شاوخوا روناسوه نو د داسې مصنوعي او تقلبي فقیرانو اهمیت د بین ولاړ او ودته چا اهمیت نور کاوه ځکه د لمر پر راختلو سره څوک په هغه څراغ پسې نه ګرځي چې تیل یې خلاص وي. ابو عامر دغه کیفیت څخه ډیر خپه او ناراضه او د حسد په اور کې نینیسو خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ابو عامر الفاسق و اسلام ته دعوت کړ او ورته ویل ما د خپل ځان سره ابراهیمی صحیح دین راوړی دی. ابو عامر ویل زه خو د پخوا څخه پر ابراهیمی دین وم مگر تا د خپل ځان په ابراهیمی دین ځینې مخالف شیان ګټ کړی دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د خبره په شدت سره رد کړه خو بل اخره د ابو عامر د خلیص څخه دا خبره راووته په موږ دوه کې چې هر یو درواغجن وي الله جل جلاله دې هغه د خپل وطن څخه لري او یوازې په غربت او مسکنت کې مړ کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل آمین. د بدر تر غزا ورسته چې د اسلام اساس او بنیاد نور هم ټینګ سو د حاسدانو سترګې او زړونه نور هم د مسلمانانو په کامیابی وسوځل کېده نو ابو عامر ورختاسو او مکه مکرمه ته د دې لپاره وتښتېدی چې مشرکان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و جنگ او مقابله ته نور هم تشویق کړي او د اسلام سره د جنگ لپاره تیار کړي. لکه و چې مولیده چې دغه ابو عامر د احد په غزا کې د مشرکانو سره راغلی وو
او د جنگ تر شروع کېدو د مخه و میدان ته راووتی. د مدینه منورې انصارو خصوصا د خزرج و قبیله ته چې د جاهلیت په وختو کې د مخلص مریدان و خطاب وکي او د دوی څخه وغوښته چې زما و طرف ته راسي. مګر دغه احمق په دې نه پوهېدی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مقابل کې هغه د پخوانی کوډي او جادو کله چلیږي. نو ځکه انصارو د په جواب کې وویل اے فاسقه او اے د الله دشمنه، الله دې ذلیل کړه، موږ به څنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پریږدو او ستا ملګرتیا وکړو. د انصارو دغه مایوس کوونکی جواب تر اوریدلو وروسته ابو عامر الفاسق ډیر په قهر سو او داسې وویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، تر دې وروسته چې هر قوم ستا د جنگ د پاره راځي زبه د هغو ملګری. نو د حنین تر جنگ پوري بیل ناغه د کفارو په ملګرتیا د مسلمانانو سره جنگیدي. د احد په غزا کې هم دی وو چې په میدان جنگ کې غارونه کیندلي او جوړ کړي و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویوته د هغه غارو ولویدي. تر جنگ وروسته ابو عامر فاسق دا حس کړ چې اوس هیڅ یو عربي قوه د مسلمانانو په مخ کې نسی درېدلای. نو په چشت سره ځان شام ته ورساوه او د مدینه منورې منافقانو ته خط ولیکي چې زبر د روم د قیصر سره ملاقات وکم او د هغه د یو زورور لشکره سره د محمد صلی الله علیه و آله وسلم جنگ ته درتلون کیم چې د سترګو پراب کې به د مسلمانانو ټول امیدونه د خاور سره برابر سي او مسلمانان به بالکل ختم او فیصله کی. خو تاسو اوس یو تعمیر د مسجد په نامه جوړ کی چې هلته بدل مانځه په نامه سره راټولېږي او د اسلام پر ضد به خپل خبري او مشورې سره کوي او زما قاصدان به هم هلته زما لیکونه او پیغامونه درسوي او که زه هم مجبور اسوم هلته به د مسلمان په نامه درسم او دغه مسجد به زموږ د اجتماع او مشورو ځای وي. د هغه ځای څخه به د اسلام ضد کارونه نشرو. دغه خبيث مقاصدو د پاره د مسجد قباء په مقابل کې د ضرار د مسجد په جوړولو شروع وسوه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا بهانه وکړه چې یا رسول الله په الله مو دې قسم وي چې زموږ د بدو نیت نه دی، خو د یخ او باران په سبب خاصتا د مریضو او ضعیف خلقو په سبب چې تر مسجد قباء پورې نسیتلای موږ دغه مسجد جوړو چې المنځ کوونکو ته سهولت او اساني وي. د تبوک د غزا د شروع سره دغه مسجد ضرار بنا و پای ته ورسېده. نو یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ورولېږي چې یا رسول الله کتاسی یو ور حل تراسی او په دغه مسجد کې المنځ ادا کړي ستاسو به مهرباني او زموږ د پاره به د سعادت او برکت سبب وګرځي. او دغه غشتنه هم په دې سبب سره و چې د دوی په فکر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه عمل په لیدلو سره به د زینو ناپوه او ساده مسلمانانو ګمانونه شسي او بیا به د منافقانو د مکر او حیلې په دام کې بند سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه وخت کې د تبوک د تلو د پاره په تیاری او آمادګي مشغوله و. نو یو فرمایل زه خو اوس مشغوله یم، خو کوم وخت چې د تبوک څخه راسم څنګه چې د الله جل جلاله اراده وي هغه سی بوس. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تبوک ته ووتی او په دغه جدید البناء مسجد الضرار کې المنز نکی ادا. اصلا دغه مسجد د فساد د پاره جوړ شوی و. دا مسجد د اسلام پر ضد د جنگ کولو مرکز و. مگر کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تبوک د غزا څخه فارغ سو او مدینه منورې ته نږدې سو نو د الله جل جلاله د طرفه دغه آیات شریف نازل سو چې د سوره التوبه 1 نمبر آیات دی. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. یعنی او هغه منافقان چې جوړ کړی دی مسجد د پاره د zarar رسولو مؤمنانو ته او جوړ کړی دی د پاره د کفر او د پاره د تفرقه اچولو په مابین کې د مؤمنانو
او جوړ کړی دی د پاره د انتظار د هغه چا چې په خوایله د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره جنگ کړی دی چې هغه څوک دغه ابو عامر الفاسق دی. ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى او دوی قسمونه یادوي چې زموږ اراده به خیر او نیکی د بل شي نه ده. والله يشهد انهم لكاذبون او الله جل جلاله شاهدی ادا کوي چې بشک دوی په دغه خپل قسمو کې خامخا دروغجنان دي. دا د الله جل جلاله د طرفه شاهدی ده چې دوی دروغ وایي. منافقانو دغه مسجد ضرار د خپل مشورو د مرکز د پاره او د مسجد قباء پر ضد جوړ کړی وو او دغه آیات شریف په واسطه الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د منافقانو په خبيث نقشو او غرضو خبر کړي او د ضرار د مسجد د جوړولو اصلي او اساسي مقصد یې ښکارا کړي. کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تبوک د غزا څخه د بیرته راتګ په وخت کې مدینه منورې ته ورنږدې شو نو یې د خپل اصحاب کرامو څخه 2 نفر په بل روایت کې 4 نفر چې مالک ابن خشوم، معن ابن عدی، عامر ابن سکن او یو بل 3 نفر چې نوم یې نه دی ذکر شوی و مدینه منورې ته ولېږل چې دغه تعمیر چې نوم یې د فریب او چم پر اساس مسجد ایښول شوی وو ونړوي او د مځکې سره برابر کی. دغه اصحاب کرام هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حکم د عملی کولو د پاره تر لشکر د مخسوه هلته ولاړه او دغه مسجد ته اول اور واچاوه او بیا یې د هغه دیوالونه ورونړول. منافقانو کوشش وکړي چې دغه نفر د دې کار څخه منع کړي خو دوی ویل چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر دی چې دا مسجد باید وسوځل سي او ونړول سي. نو د فاسق ابو عامر او منافقانو ټول ارمانونه د دوی په زړه کې پاتې شو او ابو عامر الفاسق په خپل دعا او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امین په شام او په قنسرین نومي ځای کې د خلقو څخه جلا او د پردیسي په مرګ مړ او الله جل جلاله نور هم په سوره التوبه کې دغه مسجد په باره کې فرمایي لا تقم فيه ابدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هیڅ کله په دغه مسجد ضرار کې د لمانځه د پاره مدرېږه خامخا هغه د قباء مسجد چې اساس او تاداوی د اولی ورځ څخه پر تقوا او پرهیزګاری ایښول شوی دی د دې ډېر لایق دی چې د لمانځه د پاره په هغه کې ودرېږه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. په دغه مسجد قباء کې داسې خلق دي چې دا خوش لري چې خپل ځانونه د ګناهو او نجاستو څخه پاک وساتي او الله جل جلاله هغه شذان پاکون کې خوش لري. ورونو دغه معلومات د مسجد ضرار ابو عامر فاسق او منافقانو په باره کې و. اوس برته وهغه بحث ته رجوع کوم چې د تبوک د غزا په باره کې مش خبري کولې. دغه د روم د آمادګۍ خبرونه او معلومات د لری څخه د اوازو پر قسم و مسلمانانو ته را رسیده. څو بل اخره په دغه وختو کې د انباط یو ډله و مدینه منورې ته راغله. انباط یو قوم چې د شام څخه به تجارتي مالونه مدینه منورې ته راوړه خاصتا نباتي غوړي. دغه خلقو دغه خبر په تفصیل او تاکید ورسره راوړي چې هرقل د مسلمانانو د حمله لپاره یو قوي لشکر جوړ کړی دی چې شمیر یې 40,000 نفر دی او دغه لشکر مشرتوب او قومنداني د روم د ډیرو لوی مشرانو څخه و یو مشرته ورکړی دی او دغه لشکر سره یې نور عربي هغه قبيله هم یو ځای کړی دي کم چې نصرانیت ته اوښتي او د روم تابع دي. تاسو ته معلومه ده چې د عربو هغه قبيله چې د شام پر حدودو پرته وي د پخوا څخه د نصرانیت و دین ته داخلي شوی وي او د روم تر حکم لاندې وي. نو ویل دغه عربي قبيله لکه لخم، جزام او نور هم ورسره یو ځای شوی دي او دغه لشکر مقدمه تر بلقا پورې را رسیدلې ده
دغه خبر پر رسیدلو سره د مسلمانانو د پاره ډیر لوی خطر پیدا شو او هغه شی چې دغه خطر یې نور هم زیاتاوه هغه داو چې وخت او موسم هم د ډیری شدید ګرمۍ وو خلق په وچکالي او مشکلاتو اخته و حیوانات هم سره کم سوي و او میوه هم تازه پر پخېدلو او رسیدلو وي نو د ټولو خلقو دا خوښه و چې په خپل میوه او سایو کې و اوسېږي د هیڅ ادا نه و خوښه چې دغه سي د ګرمۍ په وخت او دغه سي حال کې د خپل کورو څخه په سفر بلاړ او پر دې ټولو سربېره د مدینه منوره او شام په مابین کې مسافه هم ډیره زیاته و لارې وچه او سخته و مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حالات ته په حکیم او دقیق نظر سره کتل هغه د روم آمادګي دغه د مدینه منوره تر مشکلات مهمه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هدي کله دغه مشکلات په سبب د روم سره په مقابله کې لږ تاخير او کسالت وسی او روم ته د موقع ورکول سي چې وهغه منطقو ته ورننوزي چې د مسلمانانو تر نفوذ او سیطره لاندې دي او بیا د مدینه منوره پر طرف را رهسي پر اسلامي دعوت او د مسلمانانو پر عسکري شهرت به د دې کار ډیر بد اثر ولويږي او هغه جاهلیت به بیرته راژوندۍ سي چې د حنین په جنگ سره سخته او شدیده ضربه خوړلې و او اوس اخیری نفسونه کاږي او هغه منافقان چې په داسې موقع پسې ګرځي چې کله به پر مسلمانانو حمله وکړي او اوس د روم د پاچا سره د ابو عامر الفاسق په واسطه ارتباطونه نیسي نو هغه وخت چې روم د مخ د طرفه پر مسلمانانو حمله وکړي منافقان به د شاده طرفه د مسلمانانو نسونه په خپل خنجرو ورسري چې په دې ډول سره به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د اصحابو هغه کوششونه چې د اسلام د نشرولو د پاره کړی و عبث او بهوده او هغه کامیابی چې دوی پس له ډیرو پر لپسې خو نړیوي جنگو او سریو لاس تراوړي وي په مفت د لاس ورکی حکیم او دانا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ټولو کارو او نتیجو شپره په هدي نو ځکه د دغه ګرمۍ او مفلسي سره دا مقرره کړه چې مسلمانان باید د روم سره یو فیصله کوونکی جنگ د حقوق پر سرحد وکړي او روميانو ته دا موقع ورنکړي چې ودار الاسلام یا د مسلمانانو ملک ته ور داخل شي کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا فیصله وکړه چې موږ باید د داخلي اقتصادي او موسمي مشکلاتو په سبب د روم سره په جنگ کولو کې ځند او تاخير ونکو نو یې په صحابه کرامو کې اعلان وکړ چې د روم سره د جنگ د پاره خپل ځانونه تیار او آماده کړي همدارنګه د عربو او قبيلو او مکه مکرمه ته حال ولېږي چې د جنگ او سفر د پاره تیار سي او مدینه منوره ته راسي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم همیشه دا عادت وو چې جنگ ته بوتي توریه به کول یعنی په صراحت سره نه ویل چې چیرې او د چا جنگ ته ځي مقصد به یو ځای وو او نوم به د بل ځای یاداوه دا د دې لپاره چې دشمن د مسلمانانو په حرکت نسی خبر ځکه که دشمن خبر سي یا تشتي ځای پریږدي یا د جنگ لپاره آمادګي نسی نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هیڅ وخت کې په صراحت سره د مقصد د ځای نوم نه یاداوه بیل تبوک او خیبر څخه چې په دغه دوه ځایو کې امر واضح او صریح و د خیبر په غزا کې په دې سبب صراحت وو چې د الله جل جلاله د طرفه د خیبر د فتح کېدو وعده سوی و نو توریه ته ضرورت نو او دلته د تبوک په غزا کې بیا په دې سبب صراحت وو چې مسافه ډیره لري و او شاید جنگ به هم ډیر شدید وي نو د دې جنگ د پاره باید پوره او لازمه آمادګي ونیول شي مسلمانان باید په دې خبر وي چې دا جنگ مو د هغه دولت سره دی چې په هغه وختو کې د دنیا هغه لوی مملکت بلل کېدی چې هغه د روم پاچاهي و او د دې جنگ د پاره عادي او معمولی تیاری نه وکافي ځکه دا جنگ ممکن ډیر وخت په بر کې ونیسي نو مسلمانان باید حتما په دې پوهېدلی وای چې جنگ اوږد او سفر سخت دی
نو خامخا باید پوره استعدادات ورته نیول سوي او برابر سوي وای. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مقصد ځای په وضاحت او صراحت سره اعلان کړ او مسلمانان یې وجهات ته تشویق کړ. همدارنګه د سوره توبه ډیر آیاتونه په دغه وخت کې د دې لپاره نازل شو چې مسلمانان وجهاد او سفر ته تشویق او ترغیب کړي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودې ته هم تشویق کړ چې خپل هغه شه او نفس مالونه د الله جل جلاله په لار کې مصرف کړي. دغه سفر او دغه جنگ د لپاره آمادګي د ډیره سخت ګرمۍ په وخت کې و. بارانونه زندېدلی و او وچکالي پیښه و. دا وخت داسې وخت وو چې میوې د پخېدو په حالت کې وي، یعنی تر اوسه نوې پخسوي خو پخېدو ته نږدې وي. د خلقو زړونه دغه حاصلاتو سره تړلي و. دا یې خوښه وه چې حاصلات واخلي او بیا ولاړ شي. مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه امر واضح او صریح و چې خامخا باید ودې جنگ ته ووځي. د دې جنگ په وتلو کې اختیاري معامله نه ده، بلکې صریح امر وو چې هر هغه مسلمان چې د اسلحې د وړلو قدرت لري پر هغه دا واجب او لازمه ده چې ودې جنگ ته ووځي. په دغه حالاتو کې صادق مسلمان د منافق او ضعیف الایمان مسلمان څخه پیژندل کیږي. مجاهد او منافق سره معلومیږي ځکه دا امر اختیاري نه وو بلکې واجبي او لازمي امر وو. دغه د تبوک غزا ته غزوه العسره هم ویل کیږي ځکه دغه غزا د ګرمۍ او مفلسي تکالیف او مشکلات په وخت کې و. دغه غزا د مسلمانانو د لپاره ډیر لوی امتحان وو. دغه غزا او د هغې د واقعاتو په باره کې په سوره توبه کې ډیر آیاتونه نازل شوي دي چې دغه غزا او د هغې حادثات بیانوي. که څه هم په سوره توبه کې د نورو موضوعاتو په باره کې لکه د مکې مکرمه فتح او داسې نور بیان هم شته، خو په هغه جمله کې د تبوک د غزا واقعات او هغه حادثات چې د تبوک تر غزا وروسته پیښ شوي دي هم بیانوي. د سوره توبه د ډیرو آیاتو په ترجمه تر هغو نسو پوهېدلی ترڅو د تبوک د غزا د واقعاتو معلومات ونه لرو. دا خبره یو وار بیا تکراروم ترڅو چې په سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم نو یو خبر د قران مجید په ډیرو حصو نسو پوهېدلی. د سوره توبه په 1 او 2 نمبر آیاتو کې رب عز وجل فرمایي: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. یعنی اے مسلمانانو تاسو کسپک یاست کدرانه باید خامخا جهاد ته ولاړ شئ. د سپک او درانه څخه مقصد دغه ټول حالات دي، یعنی که پیاده یاست که سپاره، که ماړه یاست که غریبان، که زاړه یاست که ځوانان، که روغ یاست که رنځوران، که بې اسلحې یاست یا مسلح، که آزاد یاست که مریان، که مجرد یاست که د کور خاوندان. پر هر حال چې یاست باید غزا ته ووځئ او تاسو د الله جل جلاله په لار کې د اعلاء کلمت الله او د الهي دین د ترقۍ لپاره په خپل مالو او په خپل ځانو جهاد وکړئ. دغه وجهات ته ستاسو تګ ستاسو د دنیا او آخرت لپاره خیر دی که تاسو په خپل ګټه او تاوان وپوهیږئ. ورونو د جهاد اخروی ګټې و هر چاته معلومه دي چې په جنت کې لوړې درجه او ډېر نعمتونه دي، مګر د جهاد دنیوي ګټې څه شي دي؟ تر هر څه د مخه د کفارو څخه غنیمتونه او تر هغه وروسته د عزت ژوند. تاسو نن ورځ د مسلمانانو دغه د ذلت و ژوند ته متوجه یاست. هر چیرې چې مسلمانان دي هغه ذلیله او د ځان اختیار نه لري. دغه ذلت اساسي سبب او علت دا دی چې نن ورځ مسلمانانو جهاد پرې ایښی دي. مگر واقعي مسلمانانو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اعلان واورېدی چې د روم د جنگ لپاره یې وربولي، دغه امر د عملي کولو لپاره لکه په مسابقه کې چې و هر یو کوشش کاوه چې تر هغه بل د مخه خپل ځان تیار او آماده کړي. د هر طرفه و مدینه منورې ته د قومو او قبیلو راتګ شروع شو.
د مسلمانانو څخه یو نفر هم په دې نو راځي چې دغه غزا څخه پاتې شي به له هغو کسانو څخه چې په زړه کې د نفاق مرض وي. څرنګه چې دغه غزا د پاره سفر پر نفس سخت او مشکل وو او په دغه سفر کې لو ابتلا او سخت امتحان وو، نو د منافقانو نفاق په خپل ځان ښکارا کاوه او د دې سفر څخه په یوه او بل بهانه ځان خلاصاوه. الله جل جلاله دغه منافقانو په باره کې د سورة التوبه په 42 نمبر آیات کې فرمایي: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. یعنی که سفر سپک او به تکلیف وای او دا امید وای چې غنیمتونه اول جه پلاس ورزي نو به ستا متابعت کړی وای، په دغه سفر کې به د ملګری سوی وای. ولكن بعدت عليهم الشقه، مگر پر دوی دغه لار او مسافه لري سو، نو ځکه نه در سره ولاړ. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. یعنی کوم وخت چې تاسو برته دغه غزا څخه راسي نو دوی به په الله سره قسمونه یادوي چې کچیر زموږ د سفر طاقت وای نو خامخا به موږ ستاسو سره وتلی وای. دوی خپل ځانونه دغه د درواغو په قسمو سره هلاکوي او الله جل جلاله عالم دی چې دوی خامخا درواغجنان دي. د منافقانو په باره کې دغه آیاتونه نازل سو چې د دوی حال رسوا کوي. ورونو یوازې دا نه بلکې د تبوک په غزا کې ډېر واقعات پیښ شوي دي چې په هغو کې منافقان کشف شوي او رسوا شوي دي. د تبوک غزا که څه هم په هغه کې د روم سره جنگ مقصد وو، مګر په نتیجه کې ډېر شدید ضربې او وارې پر منافقانو وو. حقیقي او واقعي جنگ د منافقانو سره وو، نه د روم سره، لکه څنګه چې بیا موږ په راتلونکو واقعاتو کې ووینو. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه غزا د لپاره اعلان وکړي نو اعراب او منافقان ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او داسې عذرونه یې ویل او جوړول چې د منلو وړ نه و. هر یو به په یو عذر پسې ګرځېدی چې د هغه عذر په واسطه د غزا د وتلو او تللو څخه پاتې شي. منافقان او ضعیف الایمان مسلمانان ولې دغه غزا ته نتلل؟ ولی غواړي چې ځانونه پاتې کړي؟ ځکه د روم او رومیانو سره جنگ داسې جنگ نه لکه د خیبر د يهودو سره چې آسانه او نږدې وو. دا داسې غزا و چې په هغه کې د هغه وخت د دنیا د لوی مملکت سره جنگ کېدی. نو د منافقانو دا یقین وو چې مسلمانان ماته او شکست خوري او ډېر تکلیف ورسیږي او بل مسافه هم ډېره لري و، نو وبېرېده او په عذرو پسې ګرځېده. ځینې هغه کسان چې په غیر معقول یا بې ځای عذر سره بې ځان پاتې کاوه په قرآن مجید کې ذکر شوی دی چې یو د هغو څخه جد ابن قیس دی. جد ابن قیس منافق و او دوی هغه څوک دی چې د حدیبیه د صلح په ورځ د دې لپاره چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیعت ونکړي د هغه سره اوښ تر شا پټې دی او هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل تاسو ټول و جنت ته داخليږئ بل خاوند څخه د سره اوښ. هغه دغه جد ابن قیس او اوس بیا د هغه د لپاره بل امتحان راغلی. کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه څخه ښکارا او واضح امر وسو چې د تبوک و غزا ته وتل واجب او لازمي دي، دغه جد ابن قیس چې منافق او د نن کافر دی خو په ظاهر سره د اسلام دعوه کوي ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی غواړي چې یو عذر پیدا کړي مګر عذر نه لري. نو یې څه ویل یا رسول الله ټول خلق ته دا معلومه ده چې په ټول عربو کې زما په مثل څوک نسته چې ډېر ژر دي د شذو په فتنه او فساد اخته کیږي او د روم ښځې ډېرې شایستې دي. که زما سترګې پر وموښلې ځان نسم ځینې ساتلی نو هلته مې مه بیایه ځکه زه پر دې بیریږم که مې هغه ښځې ولیدلې په یو فساد او فتنه به اخته سم، ما معذوره وبوله د پاتې کېدو اجازه راکړه
او زما په دین کې مې په فساد او فتنه ما اخته کوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د پاتې کېدو اجازه ورکړه. الله جل جلاله دغه سړي په باره کې د سورۃ التوبه په 49 نمبر آیات کې فرمایي: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين. یعنی ځینې دغه منافقانو څخه هغه څوک دي چې وایي ما ته د پاتې کېدو اجازه راکه او ما د گمراهۍ په فتنه کې ما اچوه. الله جل جلاله فرمایي چې خبر اوسه دوی د پخوا څخه لا په گمراهۍ کې لویدلي وو او بشکه چې جهنم خامخا پر کافرانو راګرځیدونکی دی. نو الله جل جلاله دغه سړي ته د عمل په سبب دا زیری ورکي چې دوزخ ته تلونکی او بیا الله جل جلاله وخپل معزز رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته په ډیره نرمه لهجه سره فرمایي چې الله عفو درته کړی ده ولې دی ودغه نفر ته د پاتې کېدو اجازه ورکړه. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعلیم الاسلام رادیو ستاسو د ذهنونو روښانه کوونکی. تشرب من وحي الرحمن 9.9 FM